د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ او د ژوند چارې به مو په ښه ډول پر مخ ځي. له کابل ښار څخه د سوالګرو ټولولو بهیر. له څه مودې راهیسې په کابل کې د سوالګرو ټولولو بهیر پیل شوی و. له هغې وروسته چې په کابل او د افغانستان په ګډمېشتو سیمو کې د سوالګرو ډیروالی احساس شو، د اسلامي امارت اقتصادي معاونیت د سوالګرو په راټولولو، تثبیتولو او هغوی ته د معاش ورکولو په اړه اقدام وکړ. اوس مهال تر اوسه 2340 سوالګر راټول شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې یوازې له کابل ښار څخه تر دې مهاله 2340 سوالګر راټول کړي، چې له دې ډلې څخه یوازې 209 مستحق او 1546 بیا حرفوي سوالګر ګڼل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو د هغوی د ستونزو د هوارولو په اړه یو فرمان صادر کړی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته یې لارښوونه کړې وه چې په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو او د هغوی ستونزو ته د رسیدو لړۍ دې پیل کړي. اوس مهال فقر او بېوزلي د اوسني حکومت په وړاندې یو ستونزه بلل کېږي او آن یو شمېر خلک د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوالګري کوي. خو په دې ډول غټه کچه سوالګر راټولېدل او په ډېر لوی اندازه حتی له 80% څخه هم بر راځي چې 1546 کسان دا حرفوي سوالګر دي. اسلامي امارت هغه کسان چې واقعا د مستحق دي او څه نه لري د افغاني سرې میاشتې په مرسته ځینې داخلي مشکلین، یعنې په سرې میاشتې کې دننه هغوی ته ډوډۍ او د ژوند اړتیا برابرېږي او ځینې نورو کسانو ته چې هغه د کار وړ دي کارونه برابروي او پاتې نور هغو ته میاشتنی معاش ټاکي. خو د 2340 سوالګرو له جملې څخه یوازې 209 مستحق او 1546 کسان حرفوي سوالګر دي، چې دا ډیره یو غټه فیصدي ده. د اسلامي امارت دغه اقدام په پراخه کچه په ټولنیزو رسنیو کې د عامو خلکو لخوا ستایل شوی ده. همدارنګه په وروستیو کې د پوډریانو ټولول هم د اسلامي امارت د یو غوره ګام ده چې د خلکو لخوا ستایل شوی ده. د افغانستان په ټولنه کې د تیر انقلاب له وجې ډیر خلک پوډریان شوي دي چې تقریبا شمیر یې ان تر میلیونونو هم رسیږي، چې دا د حکومت په وړاندې یو چیلنج ده ترڅو د دوی تداوی وشي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. بلخوا وروستیو سیلابونو افغانستان ته 2 میلیارډ ډالر مالی زیان اړولی ده. په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې ډیر زیات سیلابونه راغلل. دغه سیلابونو ان تر 1500 کسان وژلي دي. نړیوال بنسټونه او افغان حکومت وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي چې 1570 کسان پکې شهیدان شوي او د 2 میلیارډو ډالرو په شاوخوا کې مالی زیانونه اړولي دي. سرچینه وایي په دې سیلابونو کې تر 6000 ډیر کسان ټپیان شوي دي، چې د معلوماتو له مخې په یادو شوو موده کې 15000 کورونه هم په بشپړه توګه یا هم په نسبي توګه وران شوي دي. افغان حکومت بیا دغه سیلابونو له ځپل شوي سره د مرستې پار کنفرانس جوړ کړی و او نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه وکړه چې د اړمنو زیانمنو شوو سره لاسنیوی وکړي. دغه کنفرانس چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړ شوی و، ګڼ شمېر هیوادونو استازي پکې ګډون کړی و. دغه کنفرانس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شو، پکې د اسلامي امارت یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د نړیوالو مرستندویه سازمانونو، خیریه بنسټونو، د بهرنیو سفارتونو، په افغانستان کې میشتو د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو هم پکې ګډون کړی و. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او وویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو وارداتو په سوداګرۍ کې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپلو خپو ودرېږي. په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت مختلفو چارواکو وزیرانو خبرې وکړې. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د روسیې استازي هم په دې غونډه کې ګډون کړی او په دغه غونډه کې
په دری ژبه باندې خپله بیانیه ولوستله. 57 تن کمک بشردوستانه رسیده است. این محموله شامل دارو، بندش ها، مواد خوراکی، خیمه ها و پتوها بود و از خاطر ما امیدواریم که همکاری همه جامعه جهانی به افغانستان در همه عرصه هایی که امروز ذکر شده بود ادامه می‌یابد و برای بهبود اوضاع قانونی افغانستان می باشد. په دغه غونډه کې د ښځو استازو هم ګډون کړی و. د ښځو په استازیتوب د یو افغان خور فرح مجاهد هم خپله وینا ولوستله او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل تر څو افغانستان سره خپلې مرستې وکړي او د افغانستان څخه بندیزونه لرې کړي. ښاغلي وویل روان دي جلا وساتي. زموږ ماشومان نارینه او ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي لکه رواني مشکلات او معلولیت. زه له تاسو ټولو څخه افغانستان ته د راتګ له امله مننه کوم او هیله لرم چې کله تاسو خپلو هیوادونو ته لاړ شئ د ماشومانو ښځو او د افغانستان حکومت سره د لا زیاتو مرستو سره بیرته راستانه شئ. دا زموږ حکومت دی او موږ پرې ویاړو. نن زموږ حکومت د هغه څه ملاتړ کوي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې زموږ د حکومت ملاتړ او درناوی وکړي او په رسمیت یې وپېژني لکه څنګه چې مستحق دی. نن موږ په افغانستان کې سرتاسري سوله او یووالی لرو. زه ستاسو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو به زموږ د خلکو او حکومت ملاتړ وکړئ. یو بل ښه خبر دا ده چې د افغانستان او ازبکستان په پوله به یو ګډ بازار ډېر ژر پرانیستل شي. د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار مسؤلین وایي چې دغه بازار به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې پرانیستل شي. د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار د 15 میلیونه ډالرو په لګښت په 120 جریبه ځمکه کې د ازبکستان ترمیز ښار کې جوړیږي. د یاد بازار د جوړولو پلان تیر کال د دواړو هیوادونو د سوداګرو له لوري لاسلیک شو. په دې ګډ بازار د جوړولو موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ وده او دغه راز افغاني محصولات ته په نړیواله کچه بازار موندنه ښودل شوې ده. د افغانستان او ازبکستان د ګډ بازار مشر صفی الله بیک وایي چې د بازار د جوړېدو چارې په وروستۍ مرحله کې دي او تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اولوغ بیک په خبره چې افغانان په لویزو اخیستلو پرته ترمیز ښار کې دغه بازار ته تګ راتګ کولی شي. همدارنګه د ایران او افغانستان د پولې ترمنځ هم ګډ بازار جوړیږي. د دغه بازار د لیدلو لپاره نن د دفاع وزارت د سرمفتش په مشرۍ یو باصلاحیت پلاوی له ایران سره پر پوله د اسلام قلعه له ښارګوټي او مرزي تړانګ یو هلته میشت د 200 الفاروق کلي اردو د 15 لیوا د 3 کنډک له قمندانۍ څخه هم لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمي هلته د میشتو مجاهدینو ستونزې واورېدې او د اردو د معیاري کولو په اړه یې هغوی ته سپارښتنې وکړې. همدارنګه د ملي دفاع وزارت د سرمفتش په مشرۍ یو باصلاحیت پلاوی د هیواد په لویدیځ کې له ترکمنستان سره پر پوله د تورغونډۍ له ښارګوټي مرزي تړانګې او هلته میشت د 200 الفاروق کلي اردو د 15 لیوا د 4 کنډک له قمندانۍ څخه هم لیدنه وکړه.